السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو. شروع کوم په نوم د الله چې ډېر لوی او مهربان دی. راځئ چې موږ او تاسو نن د انګلیسي ښکلي کلمات زده کړو سره د پښتو ترجمه او تلفظ سره. تاسو هم کولی شئ چې په ورته لغات باندې تاسو جملې جوړې کړئ تر څو داسې لغات ستاسې په ذهن کې کښېني او تاسو وکولی شئ چې انګلیسي په اسان ډول سره زده کړئ. نو راځو سټارټ اخلو. لومړی لغات دی چیریټي. چیریټي معنا صدقه. چیریټي صدقه یا خیریه کورونه. صحیح ده. کمرس سوداګري یا تجارت. او بل دی کنډیم هم غندنه کول یا محکومول. صحیح ده. ورډ نمبر 4 کوزي معنا آرام. صحیح ده. ابجکټیو دی کوزي آرام. او بل ډیپلیټ معنا خوړل یا ضایع کول. او آخري لغات اکانومي اقتصاد یا اقتصادي. نو دغه د نن ورځې لغتونه تاسې هڅه وکړئ چې زما چینل کې ګډون وکړئ تر څو تاسو نوي کلمات هم زده کړئ.